السلام علیکم ګرانو دوستانو، څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ امیدوارم چې به جوړ اوسئ دوستانو. دا ساندې ډېر کمنټونه موږ ته راځي چې د فیسبوک د هیک کولو چلو ښایه. نو داسې ناممکنه ده چې یو فیسبوک موږ هیک کړو، نو خو بیا هم زه هڅه کوم. دلته زه په اروپا کې ژوند کوم، په اروپا کې ډېر مشکله ده چې یو فیسبوک ته هیک کړي، او همداسې ایشیا کې کېږي. پوه شوې؟ داسې نورو ډېر دغه شته دی، ټریکونه شته دی چې په هغې کې ایشیا تاسو یوټیوب کې سرچ ورکړئ، ډېر ویډیو نیو راځي. خو هغه چې زه دلته کوشش کوم نو دلته نه کېږي او اروپا کې. نو زه به تاسو ته یو ټریک وښیم، خو دا داسې ټریک نه دی، خو بیا هم زه هڅه کوم چې ستاسو خوښ شي او تاسو ترې پیدا اوچته کړئ او تاسو یې په غلطه مه استعمالوئ. زما هیله به ستاسو نه دغه وي دوستانو. دوستانو نو هغه دوستان چې نوي وي او زموږ یوټیوب چینل نوي ګوري، نو که غواړي چې زموږ ویډیو روزانه وګوري د ټول نه مخکې، نو تاسو د ویډیو نه لاندې سبسکريب بټن کتلی شي، تاسو په دې باندې کلیک کړئ. د خوا کې سره ویل ایکون دی، تاسو په دې باندې کلیک کړئ چې موږ هر یوه ویډیو اپلوډ کوو نو تاسو ته ضرور رسي. او داسې نورو ویډیو دپاره زموږ یوټیوب چینل ته دننه شئ، هلته تاسو ډېر ویډیوونه کتلی شئ په هر بابله کې. نو دوستانو د ټول نه مخکې اول تاسو یوسي کروم یا هر یو براوزر وي، په هر یو براوزر وي، کروم یا ګوګل وي هر یو. نو زه اوس مهال کروم استفاده کوم. نو تاسو دلته ولیکئ زد شادو، تاسو لیکلی شئ، او همداسې زد شادو تاسو لیکلی شئ. نو دغه چې زد شادو تاسو څنګه ولیکل پاس کتلی شئ ZSHADOW. نو تاسو دغه چې سرچ کړو بیا دغه پاس د ټول نه پاس لینک تاسو کتلی شئ هوم زد شادو ډاټ یو. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. تاسو لږ ویټ وکړئ دوستانو. نو دا شاندې پیج به تاسو ته راشي. موږ ته تاسو ته غواړي چې تاسو پاسورډ او ایمیل دا ورکړه، خو نه دلته تاسو ته سیو نه بټن کتلی شي. نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله هم په دې باندې کلیک وکړئ دلته تاسو اول نومرانی نوم ورکړئ، لکه څنګه چې زه ورکوم خیال. او دلته تاسو لاندې پاسورډ ورکړئ. نو دلته به زه یو پاسورډ ورکړم دوستانو. ما دلته پاسورډ ورکړ، بیا هماغه پاسورډ چې دی بیا دلته لاندې ورکړئ. هغه پاسورډ هم ما ورکړ. دلته بیا یو داسې ایمیل ورکړئ چې تاسو یې استفاده کوئ. نو ما هغه ایمیل هم ورکړ. بیا دلته تاسو نه ایج غواړئ، کنټري یعنې خپل ملک تاسو کوم کې ژوند کوئ. نو زه به دلته جرمني سلیکټ کوم. نو بیا دلته تاسو دغه کوډ تاسو ته ښکاري دوستانو. نو دغه کوډ تاسو کتلی شئ CRP. دا کوډ چې دی تاسو دلته ورکړئ دوستانو. کوډ ما دلته ورکړ دوستان. تاسو خیال کوئ دلته ګوره غټې نښانې هم راځي، وړې هم راځي، یعنې C غټه کې هم راځي، وړوکې کې هم راځي، R او دا شان دي. ته بیا لږ خیال کوئ دې کې لږ پرابلم راځي. نو بیا دغه سیو نو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا ویټ وکړئ دوستانو، انتظار. ستاسو ایمیل او دا دغه بیا ځان سره یاد کړئ چې بیا تاسو روزانه دې ته رادننه کېږئ. نو ستاسو نه به دغه ایمیل او پاسورډ غواړي دوستانو. تاسو وکتل دوستان دغه شانې راغلی. نو بیا د سیو بټن باندې کلیک کړئ. your sign up is done, your account info, your username, خیال، your email, your age, your country. نو تاسو دا کتل دغه شانې وشو دوستانو. موږ اوس به موږ واپس لاړ شو دویم ټیپ ته، او دلته به ولیکو بیا زد شادو. دغه شانې چې موږ ولیکو بیا سرچ او بیا دغه نومړی لینک باندې موږ کلیک وکړو، او بیا دلته راځي بیا به هماغه ایمیل او پاسورډ دلته موږ ورکړو، لکه څنګه چې هلته موږ ورکړي وو. دلته به تاسو نه وغواړئ نو هماغه ایمیل او دغه ورکړئ. زموږ نه ونه غوښتو دوستانو. نو دلته یې لیکلي فیسبوک هم مای. نو دغه دلته تاسو ته دغه جنډې ښکاري دوستانو، تاسو دا کتلی شئ دغه څلور جنډې. نو د دې نه د لاندې فیسبوک تاسو کتلی شئ، دغه فیسبوک د لینک جنډې چې دي دغه فیسبوک خانه کې. نو تاسو په دې کې یو باندې کلیک وکړئ. نو لکه څنګه چې زما په دې یوه باندې کلیک وکړو، نو دلته ستاسو نه ایمیل او پاسورډ وغواړي دوستان، تاسو کتلی شئ. نو تاسو چې دی دا پاس لینک ته یې کاپي کړئ. دا پاس چې کوم لینک دی دا به ټول سلیکټ کړئ، یو نقطه هم ستاسو نه پاتې نه شي، بیا کاپي کړئ ټول. چې کله مو کاپي کړو چې غواړئ چې د چا هیک کړئ نو هغه ته دا لینک ور واستوئ. نو څنګه چې زه هغه خپلې دویمې آی ډي ته ورستوم. دوستان دغه زما دویمې آی ډي ده، زه هغه دلته پیسټ کوم، هغه ته اوس ورستوم دوستانو. نو دلته ورستوم. دا لینک ما دلته واتساپ کې شیر کړ. نو دې باندې زه کلیک کوم. چې دې باندې کلیک وکړئ نو زه دلته خپل ایمیل او پاسورډ ورکوم.
دا صرف زه تاسو ته ښایم دوستانو چې بیا موږ څنګه کولی شو د هغه ایمیل او پاسورډ موږ د دې نه راواخلو. دوستانو زه دا هر څه کټ کوم، زه دې لینک باندې بیرته کلیک کوم. چې کله ما په دې لینک باندې کلیک کوم دلته به راشي، دلته به زما نه ایمیل او پاسورډ غواړي. لکه څنګه چې زه اوس دلته نو ما دلته هغه خپل پاسورډ او ایمیل ورکړم. دلته زه اوس د لوګین باندې کلیک کوم. دوستانو لږ سلو چلیږي دوستانو، دا شانتې راغلی. دوستانو تاسو وکتل، اوس به موږ واپس لاړ شو هماغه خپل شادو زیډ شادو به بیا موږ بیرته کولاو کړو. دا لږ سلو چلیږي دوستانو. نو دلته ما په بل براوزر کې چې دی هماغه شادو لینکس چې دی هغه ما کولاو کړو. نو دلته هماغه خپل پاسورډ او دغه مې بیرته ورکړل. نو دلته بیا تاسو دغه پاس دا باندې کلیک وکړئ، بیا مای ویکټیمز دې باندې کلیک وکړئ. دا دویم نمبر چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته راغلی همدغه نمبر دی، همدغه پاسورډ دی دلته راغلی. دا اوس چې ما هغې ورولېږه او هلته ما خپل پاسورډ او دغه ورکړل. لکه څنګه چې دا تاسو هر چا ته ولېږئ او هلته خپل پاسورډ او ایمیل ورکړئ نو دلته به تاسو ته راشي. دا شان په تاسو فیسبوک هیک کولی شئ. دغه ټریک ما تاسو ته دوستانو نور هم ډېر ټریکونه شته دی خو هغه په اروپا کې کار نه کوي او هغه صرف ایشیا دپاره دی. نو زه به هغه ویډیوانې راواخلم، پښتو ترجمه به ورسره وکړم یعنې د یوټیوب نه، او بیا په خپل یوټیوب کې شیر کړم. بیا هغه ستاسو ما ته کمنټ کې ووایئ که ستاسو په موبایل کې وشو. دغه زموږ نننۍ ویډیو دوستانو. تر بلې ویډیو پورې په دې الله مو سپارم. هغه دوستان که زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو هغه ته زه خوښ کړم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. نو دغه د ویډیو نه لاندې سبسکرایب بټن ده دوستان، دغه بیل آیکون دی تاسو په دې باندې کلیک کړئ چې موږ یوه ویډیو اپلوډ کوو نو تاسو ته در ورسي. تر بلې ویډیو پورې